سلامونه قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې له پوره روغتیا څخه برخمن یاست او له خپلو کورنیو سره د خوښۍ شیبې تېروئ. نن پر یو نوې موضوع بحث کوو. مخکې له دې چې موضوع ته ولاړ شو، که چیرې تاسې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې زموږ له نورو ویډیوګانو څخه هم برخمن شئ. نن په دې خبرې کوو چې څنګه خپل یوټیوب چینل پر مخ بوځو او له دې لارې اقتصادي ګټه لاسته راوړو. انټرنیټ د نړۍ له لومړیو ضرورتو شمیرل کیږي. که تاسې له هر مسلک، طب، انجینري، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، ښوونیز او ټولنیزو علومو سره تړاو لرئ، په ډېرې اسانۍ سره په یوټیوب کې خپل اړوند پراخ معلومات پیدا کولی شئ. د نړۍ ګڼ وګړي له یوټیوب څخه په میاشتني ډول ښه عاید لري. ولې مخکې له دې چې دغې مرحلې ته یو یوټیوب کاروونکی رسیږي، یوټیوب د دوی لپاره یو لړ شرایط او قیودات ایښي. دا قیودات او شرایط عبارت دي له: یو یوټیوب چینل لرونکی باید 1000 تنه تعقیبونکي یا سبسکرایبر ولري او د ده ټولې اپلوډ شوي ویډیوګانې د کال په موده کې 4000 ساعته لیدل شوي وي. له دې شرایطو پوره کېدو وروسته تاسې کولی شئ د مونیټایزیشن لپاره اپلای وکړئ. پس له اپلای کولو یوټیوب ستاسې چینل ګوري. که تاسې د یوټیوب له مقرراتو سره برابر وئ، ستاسو چینل مونیټایز کیږي. له دې وروسته کولی شئ پر خپلو ویډیوګانو اعلانات پرېږدئ. دغه اعلانات د یوټیوب لخوا ستاسې د خوښې مطابق اعلان ستاسې پر ویډیو لګوي او د خاصې فیصدۍ له مخې د هر لیدونکي پر سر تاسې ته پیسې درکوي. دغه پیسې ستاسې په اکاونټ کې جمع کیږي او د میاشتې په اخر کې تاسو کولی شئ دغه پیسې لاسته راوړئ. هیره دې نه وي چې یوازې د ګوګل اډس اکاونټ له لارې تاسې له یوټیوب څخه اقتصادي ګټه لاسته راوړلی شئ.